یوم عرفه دا په ورځو کې هغه بهترین ورځ ده چې په ټول کال کې په ټول ورځو کې بهترین ورځ دغه یو ورځ ده. لکه څنګه چې په ټول کال کې بهترین شپه لیلة القدر ده، نو دغه شان د ټول کال په ورځو کې بهترین ورځ دا یوم عرفه ده. بیا د یوم عرفه فضیلت څه دی؟ نو نبی علیہ السلام فرمایي صيام یوم عرفه، د عرفه د ورځې روزه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. زه په الله باندې قوي ګمان کوم چې دغه یو روزه د تیر کال د ګناهونو او د آینده کال د ګناهونو الله پاک کفاره وګرځي. یو روزه د زما عزت مندو، لیکن د دوو کالو د ګناهونو الله پاک دا کفاره ګرځي. او بیا په دغه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي د الله رب ذوالجلال د طرف نه هر ورځ کې د جهنم څخه قیدیان خلاصول کیږي، بیا خصوصا په بازو ورځو کې. لیکن په یوم عرفه باندې چې څومره قیدیان د جهنم نه الله پاک خلاصي، دومره په یو ورځ باندې نه خلاصي.